ګرانو لیدونکو دا مهال د خوست ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارو مشره چې تازه په دې دندې کې ټاکل شوې ده ځلا زازۍ زموږ سره ملګرې ده. هغوی نه به ځینې پوښتنې کوو او هرکلی به ورته وایو. ستړې مه شئ، په خیر راغلې ځلا بیبي. سلامونه منزه خور هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ، تاسې هم روغ او جوړ اوسئ، هیلهمنده یم. مننه. ځلا دا ډیر یو نظامی پوسټ دی او په لومړیو کې نیوکې هم پیل شوې وې، خو تاسو که زموږ لیدونکو ته ووایاست چې تاسو خپلې زده کړې په کومې برخې کې کړي او چیرې مو کړي دي؟ ما خپل ټولې نظامي زده کړې ترکیه هیواد کې کړي او ترکیه هیواد نه فارغه شوې یم. نظامي برخه کې او رتبه مې هم دوهم څارن ده. ښه، ډیر ښه، یعنې چې تاسو په همدې بخش کې یا په همدې څانګه کې خپلې زده کړې هم ترلاسه کړي دي. دا مهال ډیری لیدونکي شاید چې دومره معلومات ونه لري د دې وظیفې په اړه. تاسو په کومو برخو کې به کار کوئ او کوم کارونه تاسو ته دا مهال در په غاړه دي؟ زه اداري بخش آمره یم او ټول اداري کارونه جنایي بخش د ما مربوط کیږي، چې اداري بخش کارونه نه ټول اطلاع لري چې صادره وارده کول دي د مکتوبونو او همداسې نور کومې اداري چارې چې د جنایي بخش دي هغه ټولې د ما مربوط دي. ځلا تاسو خو اوس تازه خپله دنده پیل کړې ده، خو تر اوسه کومو ننګونو سره مخ شوي یاست؟ ولا مشکلات یو څه ستونزې موجودې وي اول کې، خو اوس فعلا خوشحاله یم او کومې ستونزې هم چې وي یو څه حل شوي دي او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. ستاسو ځینې تصویرونه مې ولیدل په ټولنیزو رسنیو باندې چې د خوست کې ځینې میرمنې هم ستاسو دفتر ته راغلي وې. یو خو دا چې امنیه قومندانۍ ته د میرمنو ډیر راتلل، دا به کیدای شي چې په لومړی ځل شوی وي، دومره به زړه خبره نه وي. او بل دا چې آیا تاسو ته د دغو خلکو د خوست د خلکو ملاتړ ترلاسه دی د میرمنو په ګډون؟ زه د خوستوالو ټولو نه خوشحاله یم ډېره زیاته، همداسې میرمنې خوستوالې میرمنې ټولې راغلې د ما لیدنې ته او ما ملاتړ وي او ما نه حمایت وکړ. دغه نه زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. همداسې خوستوالو وروڼه مې بدون د خوستوالو وروڼو نه همداسې نورو ځایونو نه هم ما ډېر زیات داسې میلمانه لرل چې د لرو ولایتونو نه ما ته راغلي وو د ما ملاتړ د خاطره او د ما مبارکۍ ته راغلي وو او زه ډېره زیاته خوشحاله شوم په دغه چې پښتانه وروڼه او همداسې نور هم ټول قومونه ټول وروڼه او خویندې ما سره ولاړ دي او د ما نه حمایت کوي. ځلا اوس خو تاسو د ملاتړ ذکر وکړو چې ستاسو سره ملاتړ شته، خو په ټولنیزو رسنیو تر اوسه ستاسو پر ګمارنې باندې ډیر سخت غبرګونونه دي. دغه غبرګونونه ولې وو او څه دي دغه غبرګونونه؟ دغه غبرګونونه ټول د دې خاطر وو چې خلکو د ما په باره کې سم معلومات نه لرلو. کله چې زه تعیین شوم دوی فکر کولو چې حتما یا زه په واسطې راغلی یم یا غیر مسلکي کس یم، چاوي چې د دې سن کم دی نشي کولی ماموریت وکړي او بعضې چا هم وی چې ښځه دی او ښځه نشي کولی په دغه بحث کې کار وکړي. نو انشاءالله تر یو حده پورې ما دوی ته قناعت بخشه ځوابونه ورکړي دي او هیله لرم چې د کوم منفي نظرونه چې اوس هم د ما په وړاندې دي دغه هم په مثبت نظرونو بدل شي. ځلا بیبي آیا کومه ویره لري دا مهال چې دغه خپله نوې وظیفه دې پیل کړې ده؟ ولا ویره امنیتي لحاظ نه لږ څه یو څه مشکلات شته دي، په خاطر صحیح ده زه اوس فعل مهال چې قومندانۍ کې یم، خو ځینې مشکلات شته. بله چې ډېر دسیسې و داسې شیان موجود دي چې زه ډېر راحته نشم کولی بیرون وځم یا راحته وګرځېږم او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړم. یو څه ډېر محدودیتونه زیات شوي دي او محدودیتونه وضع شوي. خو ځلا بیبي تاسو آیا نورو میرمنو ته دغه سپارښتنه کوئ چې ستاسو په څیر نظامي بخش ته راشي، برخې کې کار وکړي او که نه؟
بالکل ویلې نه ما هر برنامه کې دا ذکر کړی دی چې خویندو نه مې دا هیله ده چې راشوي او د ما د کوم صف چې زه دلته راغلی یم او نظام ته دغه صف ما سره قوي کوي او ډېرې بشو سره قمنداني باید هماغومره چې سړي طبقه ورکړي د هماغومره باید ښځې طبقه هم ورکې شته وي او باید کار وکړو یو بل تر څنګ او ما دوی همیشه هڅولي دي تشویقا مې او خپلو ټولو برنامو کې مې دا ویلي دي چې اولینه هدف مې هم همدغه د ښځو جلب و جذب نظامي برخې ته ښه ډېر ښه ځلا بیبي ما هم غوښتل چې په همدې اړه پوښتنه وکړم چې د ښځو دپاره د میرمنو لپاره د آیا داسې نور کوم پلانونه هم په پام کې شته تاسو د جلب و جذب خبره وکړه که په دې اړوند وغږېږئ بالکل خور ما پلان مې اولین پلان مې چې ټاکلی ځان ته همدغه پلان مې ده چې باید خوست قمندانۍ کې ښځو جلب و جذب شروع شي او ټولې هغه خویندې چې علاقه لري او د ما غوندې غاړې راشي دلته ما سره همسنګره اوسي دوی ډېرې شي د ما تر څنګ او ټولې خویندې دلته ما سره وي او زه ډېره په ده خوشحاله یم او اطمینان لرم چې خویندې به د ما دغه د خاطره چې زه دلته یم او دوی به ډېرې زیاتې تشویق شي او را به شي نظام برخې ته ډیره مننه ځلا بیبي ستاسو د وخت ورکولو څخه د یوې ته تاسو نه هم مننه